لغمان والي د شهیدانو او مالونو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د شهیدانو او مالونو کورنیو ته په هر اړخیز ډول پاملرنه زیاته کړي. نوموړي دغه څرګندونې نن سه شنبه د سلواغې په 21 نیټه د یوې سترې ولسي غونډې په جریان کې وکړي چې پر مهال د شهیدانو او مالونو چارو وزیر پوهنمل حمید الله فاروقي ورسره راغلي مل پلاوي، لغمان والي رحمت الله یارمل، مالی او اداري مرستیال پوهندوی دکتور خواجه محمد اسامي، په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال برېښنا صافي، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، د شهیدانو مالونو کورنیو غړیو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. لغمان والي رحمت الله یارمل میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له هغه مننه وکړه چې لومړی کاري سفر یې دې ولایت ته وکړ. نوموړي وویل د لغمان ولسونو تل د خپل هیواد حکومت نظام خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع کړې او په دې لاره کې سترې قربانۍ ورکړي. هغه ویل په لغمان کې د شهیدانو د کورنیو او مالونو د تیرو کلونو حقوق پاتې او اوس مهال یا د کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ دي. والي یارمل د شهیدانو کورنیو او مالونو ته ډاډ ورکړ چې ټولو ستونزو ته به یې مرکزي او ولایتي ادارې په ګډه رسیدګي وکړي. ښاغلي یارمل د شهیدانو او مالونو چارو وزیر پوهنمل حمید الله فاروقي څخه وغوښتل چې د شهیدانو کورنیو او مالونو د تیرو کلونو حقوق ورته سږ کال حواله کړي تر څو یې ستونزې راکمې شي. ورپسې د ولایتي شورا په استازولۍ د دې شورا منشي د شهیدانو او مالونو چارو له وزیر سره په بېلابېلو برخو کې د لغمان ولایت د شهیدانو د کورنیو او مالونو ستونزې د حل په موخه شریکه کړي. هغه د شهیدانو او مالونو وزیر سره د شهیدانو کورنیو او مالونو ته د تیرو کلونو حقوق ورکړي، تعلیم، بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرول، د کاري زمینې برابرولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې خپلې غوښتنې شریکې کړي. ورپسې د ملکي معلولینو په استازولۍ معلم هدایت الله، د نظامي معلولینو په استازولۍ محب الله، د شهیدانو او مالونو د کورنیو په استازولۍ قومندان کمال الدین خپلې غوښتنې، وړاندیزونه او ستونزې د حل په موخه د شهیدانو او مالونو چارو له وزیر سره شریکې کړي. نن چې وزیر صاحب محترم لغمان ته راغلی ده د مالونو هغه ستونزې چې د حل لاره ته تر نن پورې چا نه موندلې موږ وزیر صاحب محترم ته وړاندې کړې. اول چې د ښاروالۍ نمرې وي چې تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي. بله ستونزه دا چې زموږ مشکلات په وخت چا ونه اورېدل. والي صاحب څخه مې هیله وکړله چې یو مشاور ونیول سي. د معلولینو د غرفو چې غرفې بې سرنوشته پاتې وي، والي صاحب ته هم دغه مشکل وړاندې کړه. د معلولینو د خارج پولیسونو مشکلات ول، د معلولینو د ښارسازي مشکلات ول، د معلولینو په سطحه د افغانستان یو د فدراسیون ته ضرورت و چې وزیر صاحب ته وړاندې کړه. د معلولینو د استخدام موضوع وه، د معلولینو ترمنځ د تبعیض و، د مهاجرینو چې د 8 نمرې د معلولینو ته اوسه پورې نه دي ورکړي، دغه مسله وه. د بودیجې کمبود و او د دولتي اداراتو کې د کومک د ورکړې پیشنهادونه موږ خپل وزیر صاحب ته وکړل او موږ له خپل وزیر صاحب نه ډېر خوشحاله یو چې ډېر نږدې نه زموږ لغمان ولایت ته راغی او زموږ مشکلات یې له نږدې نه واورېدل. خدای دې آباد او خوشحاله او سوکاله لري. دوی د شهیدانو او مالونو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې له دوی سره د هستوګنیزو نمرو د تیرو کلونو د حقوقو په ژر ورکولو، زده کړو لپاره د اسانتیاو په اداراتو کې د کار کولو، نغدي کومکونو، خوراکي غیر خوراکي توکیو او په ګڼو نورو برخو کې همکاري وکړي تر څو یې ستونزې راکمې شي. په ورته مهال د شهیدانو او مالونو چارو وزیر پوهنمل حمید الله فاروقي د لغمان والي څخه مننه وکړه چې دته تود هرکلی وکړ. هغه ویل د لغمان ولسونو تل د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو برخو کې خپل مسؤلیت په ښه شکل ترسره کړی. نوموړي ویل دې ولایت ته د سفر موخه له نږدې شهیدانو د کورنیو او مالونو ستونزې اورېدل و تر څو وکولی شي چې په ښه شکل ورته د حل مناسبې لارې پیدا کړي. د بعد راتګ مخه د هیئت افغانستان د حکومت د شهیدانو او د معلولینو د کشف د مشکلاتو د ارزونې لپاره د افغانستان د ولسمشر د مشخص هدایت چې تقریبا څو میاشتې مخکې صادر کړی و چې باید دغه قشر د مشکلاتو د حل کولو لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین او مشرتابه باید مشخص دقیق غور وکړي او د مشکلاتو د
ارزونې لپاره د مشکلات رفع کولو لپاره اوچت ګامونه واخلي د هغې هدایاتو د تعقیب رابطه او د خپلو همکارانو چې دلته محلي همکاران دي د هغو د وظایفو د اجراتو او د کړو د دوی چې د هغه هدایاتو په رابطه باندې کړي او د نور هغه مسؤلیتونه چې دي د هغو د مطالعې او ارزونې او ارزیابۍ دپاره ورته راغلي او په عین حال کې راغلي چې د خپل ارزوګانې هیلې د دې معزز ولایت مشرتابه او ولسو سره شریک هغه وویل جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني غواړي چې د شهیدانو کورنیو او معلولینو ستونزو ته په هر اړخیز ډول رسیدګي وکړي او په همدې موخه یې په یوې طرحې کار شروع کړی چې وکولی شي تر څو د شهیدانو کورنیو ته د اوسېدو په موخه اپارتمانونه په واک کې ورکړي. نوموړي وویل په دې هیواد کې روانې 40 کلنې جګړې موږ ته زرګونه شهیدانو کورنۍ او معلولین په میراث پرېښي دي چې دا ټولې پالل غواړي او موږ هڅه کوو چې د ټولو ستونزو او غوښتنو ته په وخت رسیدګي وکړو. یقینا دوه درې مجلسونه موږ نن سهار تر اوسه پورې درلودل چې جناب والي صاحب او نورو مشرتابه د ولایت سره هغه کارونه چې شوي وو هغه اجرات د خپلو همکارانو نه واورېدل او په عین حال کې دوی ته مشخص هدایت او لارښوونې ورکړې او دلته موږ اوس د ولس سره او د ولایتي شورا د مسؤلینو سره او د دغې قشر د نمایندګانو سره دلته ناسته وشوه او د دوی خبرې مو اورېدې د مشکلاتو او د دوی هیلې او ارزوګانې ټولو ته دا اطمینان ورکړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت راس کې جناب ولسمشر جدا دې مسئلې ته متوجه ده چې هغه ناخوالې محدودیتونه چې مخکې دغې قشر ته برابر شوي او مخکې دا مشکلات موجود دي او دا اوسنۍ مشکلات چې دوی سره مواجه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ ټول متحد یو او نه پرېږدو چې دغه عزیز دوستان چې د افغانستان د عزت او د افغانستان د حفاظت او د افغانستان د امنیت او خاورې لپاره قربانیانې ورکړي د هغو ژوند نور مشکلات سره مخامخ نه کړي او د هغو مشکلات رفع کولو لپاره څه چې قانون باندې هدایت کړی د هغې د عملي کولو لپاره د هغې په مخه د موانعو د رفع کولو لپاره خپل اعظمي تلاش کوو او انشاءالله د دوی په همغږۍ د دوی په همیارۍ او خپله محلي ادارې په همکارۍ سره دغه مشکلات انشاءالله رفع کوو زر تر زر به دا مشکلات حل شي. ښاغلي فاروقي د لغمان والي او د شهیدانو د کورنیو او معلولینو د بررسۍ د کمیسیون له غړیو څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدګي کړې. نوموړي د لغمان والي او د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې ټولو غوښتنو وړاندیزونو او ستونزو ته به یې په وخت رسیدګي وکړي.